السلام علیکم ملګرو، عمران یم او دې ټایم کې تاسو ګورئ پښتو ایچ ټي وي. نو زه تاسو ته یو خبره کوم. اکثر لتنان وایي عمران خان زنده باد او نواز شریف زنده باد. ای ته زه صرف دومره وایم که د عمران خان حکومتي یا د نواز شریف حکومتي، ته به که ته غریب یې په خپله او ستا جیب کې پیسې ني، نو ته به د عمران خان حکومت کې په تش جیب ګرځې، تا کره به روټۍ ني. او که د نواز شریف حکومتي نو کې به هم ته غریب یې او ستا کره به روټۍ نه یې. نو دې نه ښه دا ده چې ته په خپل کار باندې دهان وکړي او خپل کار باندې فوکس کړي او خپل ځان له خپل کاروبار او خپل روزګار روان کړي. نو داسې به ته وړاندې یقین وکړه که هره پارټي وي او خانان پکې خاناني او غریبانان پکې غریبانان، په دې جګړې مه کوئ چې دا عمران خان زنده باد او دا نواز شریف زنده باد. د دې متعلق د سره یو ویډیو شیر کوم. ویډیو خو فني ده، خو دا پکې سبق هم دی چې دې پاټونو څه نه جوړېږي. خپل کار طرف ته فوکس کوي. دا ویډیو تاسو وګورئ، فني ویډیو ده. السلام علیکم استاد. وعلیکم سلام. الکه څنګه یې؟ استاد یو څو روټۍ راکړه. ښه ښه. وعلیکم السلام. څه وړه ګران شول؟ ولکه څو روټۍ دې ورکړې؟ 15. رئیس طارقه دېخوا راشه. ولې څه چل شوی دی؟ 2 روټۍ دې کمې که وړه ګران شوي دي. دا څنګه ګران شول یاره؟ بیا کال رالو. لکه نور هم ګران شول. هلکه دا کس راونیسه، 2 روټۍ دې نور هم کمې که. ودرېږه. ولې څه چل شوی دی؟ نور هم ګران شول وړه. بر وکړه مړه. نه یاره دا څه وی؟ دا کس راونیسه، دې خو لږ راوله دې خوا. استاد دا یو روټۍ دا راته راکړه. دا یې په 100 روپۍ ورکړي ده. 100 روپۍ. دماغ دې کار کوي؟ ولې؟ دې ګرانې ته وګوره. همدا واخله ښه. والله چې دا کم حالت راغی، په 100 روپۍ باندې نیمه روټۍ. ته دې خوا راشه، خبره ده کومه. څنګه درشم؟ والله کو درشم. اوس بار د بیا کال راشي او دا نیمه روټۍ به هم رال نیمه کې. نو صدیقه پې وباسه کې دا نیمه روټۍ هم در نیمه. نو تاسو نواز شریف پارټۍ والا څه وکړو دا راته ووایه. یاره که زموږ نواز شریف پارټۍ والا څه نه دي کړی، نو ستاسو عمران خان پارټۍ والا څه وکړه؟ څه شړشمې زرغون کړه؟ تاسو نواز شریف 4-5 ځله راغلو حکومت یې وکړو، غلې یې وکړې، نورې څه کړي دي؟ یاره 15 ځل نه 6 ځل دې راشي که نه، دغه په حکومت کې خو عوام خوشحاله وو که نه، دا دغه خو پکې نه وي که لانجې. تاسو څه جوړ کړي دي دا راته ووایه. و دا غټه پټه مټرو هم چې جوړه کړې ده. مونږ BRT جوړه کړې ده. BRT جوړه کړې ده. په BRT باندې موږ دغه کوي. شپ شي منه او نه تو سم عمران خان پسې خبره کی ظالم د عمران خان خلاف زه یو خبرم نه منم. ظالمانو د اختي ستاسو حکومت والا خو شل کاله په یو کرسۍ باندې تیر کړ او زموږ د غریبانو حق یې وخوړو. دا د بیا حکومت راو پته ویلېږي چې څه به کوي. غلو لا خو وایي عمران خان پسې زه یو خبره هم نشم اورېدی. ستاسو عمران خان ته صرف د کرکټ وایه، یو کرکټي به راځي او په ملک باندې سیاست کوي. نه دا پرېږده. 3 کاله حکومت یې وکړو، وایي زه به نیا پاکستان جوړم، نیا پاکستان جوړم. څنګه نیا پاکستان خو مونږ اړو نه لیدو. صحیح دی که نه؟ غونډه خزانه خو تاسو لوټ کړه. هغې 3 کاله وکړو، تاسو 15 ظالمانو د اختي هغه نه پاکستان ولې زما خبره اورئ. که نواز شریف هر څنګه وکړه نه، عمران خان یې دله د کرسۍ نه راکوز کړي. ستاسو عمران خان څه وکړه؟ همدکه خو چلې که نه چې هر څه د غلو په لاس کې دي. محمد خبر ته وګورئ، بیا په څه باندې لانجه ده؟ مړوي نواز شریف غل دی. یاره عمران خان پسې خبرې کوي غل دی. میا محمد نواز شریف صاحب پسې خبرې کوي دا غل دی. زما خبرې ته خو هم غوږ ونیسه که نه. وایه ته نواز شریف سپورټ کوې او دا عمران خان سپورټ کوي. په دې ځای کې خو موږ غرق یو که نه، عوام خو په دې ځای کې غرق دی که نه. ګوره موږ ته هغه کس پکار دی که نه چې هغه عوامي لیډر وي، زموږ تپوس کوي. تا ته یو ټایم روټۍ چېرته نواز شریف راوړې ده یا تا ته عمران خان یو ټایم روټۍ راوړې ده؟ خپلو کې جنګ جګړې مه کوئ، خپلو کې تعلق مه خرابوئ. صحیح دی که نه؟ زه د نوازم. صحیح دی. السلام علیکم. مړې که هر رنګ یې که نه، تاسو حکومت نه اهل دی، نه اهل. نو خزانه خو تاسو لوټ کړې ده. تاسو حکومت هم راغو کړی ده. ګورې نه غل یې غل به اوسئ. ستاسو حکومت او سیاست څه کړی ده؟ لمبر کې شي ګوره والله ګرانې هم ولي ښه دا سرکاري وړي څه ګپ ته ولي لمبر کې شي شابه لمبر کې شي چپ شئ نه، ته شور مو جوړ کړی دی. مړه استاد جان سهار نه ورته په نمبر کې ولاړ یو اوړه نه راکوي. اوړه دې درکوي او که نه؟ استاد لږ ورته ووایه چې ما له زر راکړي، زه هر نه په قطار کې ولاړ یم او نمبر مې نه راځي. ها ته هم راغلی یې؟ زه هم راغلی یم. ها نو اوس حکومت د چا دی؟ دا شهبازي. ها بل مشر څوک دی؟ نوازې. ها اوس نوازې شو، مخکې ویل میا محمد نواز شریف
اوس څنګه نوازې شو یاره والله هغه عمران خان ته سره زرو هغه وړه خو پکې راته کم از کم ملاوېدل مړه یوم نه دی صحیح تاسو ته خو ما ویل چې خپل کې جنګ جګړې مه کوئ پې پوه شوې اوس دا خبر راته وکړئ چې څوک زنده‌باد کومه پارټي زنده‌باد مړه خدای د ټولو بې خوباسي دا ټایم اوړه زنده‌باد سهار نه ورته ولاړ یو په رضا خوریا نه راکوي په زور یې درالو نو دا د پارټیانو لکه دغه د تخول کنه چې عمران خان زنده‌باد او نواز شریف زنده‌باد که هر یو پارټي غریب بوړو پسې همدارنګې لکه د سپو منډې تړلې وي دا ویډیو تاسو خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ